وروستي تحولات په افغانستان کې د دې سبب څه چې ډېری ځوانان بیکاره سي. فقر او بیچارګي هم اوج ته رسېدلی. ځوانان مجبور سوي دي چې نورو هیوادونو ته د کار دپاره ولاړ سي. زه هم ځان مسؤل بولم تر څو تاسو ته دقیق معلومات شریک کړم. تاسو په جریان کې یاست چې ما اروپایي، امریکایي، عربي او اسیایي هیوادونو ته سفرونه کړي. جغرافیه راته معلومه ده، د کار اوضاع او شرایط معلوم دی، نو مې غوښته چې دقیق معلومات له تاسو سره شریک کړم. که یو دروازه زموږ پر وړاندې تړل کېږي، الله تعالی لس نورې دروازې زموږ پر وړاندې پرانیزي. په دې ویډیو کې مشخصا په دې غږیږم چې په بهر کې د کارمندانو یا کارکوونکو لپاره شرایط او امتیازات کوم دي. زه ټول شرایط په دریو برخو تقسیموم، ډېر لاند په دریو برخو تقسیموم. لومړی عمومي شرایط دی، عمومي شرایط چې اکثره هیوادونه هغه شرایط مني. دوهم اختصاصي یا خصوصي شرایط دي چې هر یو هیواد ځان لپاره دا شرایط غوره کړی. دریم تاسو پورې مربوط شرایط دي چې تاسو باید کوم ډول شرایط ولرئ تر څو وکولی سئ نورو هیوادونو ته ولاړ سئ او هلته کار وکړئ. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې مې تشریح کړه، همدغه اوس په سترو او لویو شرکتونو کې هندیان، پاکستانیان، ایرانیان، چینایان، فلیپینیان او نور کار کوي. زموږ سهم خالی ده. زموږ افغانان ډېر کم په دغو لویو شرکتونو کې کار کوي، ولې فرصتونه موږ دپاره بیخي ډېر زیات دي. په دې وروستیو کې ډېری کمپنیانې هڅه کوي تر څو افغانانو سره مرسته وکړي، افغانان خارج ته راوغواړي، دوی دپاره د کار زمینه برابره کړي. نو دغه شرایط په دقت سره واورئ. لومړی عمومي شرایط دي. په عمومي شرایطو کې لومړی د کار ویزا او جواز ورکول دی. دوهم قرارداد کول دي. دریم د نړیوالو اصولو او مقرراتو پر اساس تاسو سره برخورد کول دي چې هغه کې تبعیض نه وي او تاسو سره نیک برخورد وسي او ستاسو حقوق او امتیازات په وخت درکړل سي. څلورم کاري مسؤلیت دی. دا په دې معنی چې تاسو سره قانوني برخورد کیږي. څوک حق نه لري چې د قوانینو خلاف، د قرارداد خلاف تاسو د وظیفې څخه منفعه کړي. پنځم مذهبي ازادي ده. تاسو کولی شئ چې خپل مذهبي مراسم ترسره کړئ او خپل مذهبي چارو ته رسیدګي وکړئ. شپږم د رخصتۍ حق دی. اووم د تګ راتګ د مصارفو ورکول او د تګ راتګ اجازه درلودل. اتم د کار کولو اجازه ده، یعنی کله چې تاسو نورو هیوادونو ته ځئ، په نورو هیوادونو کې تاسو باید دغه هیواد د کار امور اجتماعي د وزارت څخه اجازه نامه ولرئ چې هغه ته ورک پرمټ ویل کیږي، تر څو دغه پر اساس تاسو په هغه هیواد کې کار وکړئ. نهم د بانکي اکاونټ جوړول دي، یعنی کله چې تاسو کاروبار پیلوئ تاسو حق لرئ چې هلته بانکي اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. دوستانو دا هغه 9 موارد و چې په عمومي شرایطو کې راځي. دوهم خصوصي شرایط او امتیازات دي. په خصوصي شرایط او امتیازاتو کې لومړی د اقامت او یا دایمي اوسېدو حقوق دي. اکثر هیوادونه دا منلي که چیرې تاسو هغه هیواد ته ولاړ سئ او هلته کاروبار پیل کړئ، تاسو کولی سئ چې دغه هیواد دایمي اقامه واخلئ. ولې بیا هم دا د هیوادونو پورې اړه لري. ځینې هیوادونه دایمي اقامه ورکوي، ځینې نه ورکوي. لکه سعودي عربستان افغاني کارګرانو ته دایمي اقامه نه ورکوي، ولې که چیرې تاسو په امریکا کې کار وکئ او یا ځینې نورو هیوادونو کې، دغه هیوادونه بیا تاسو ته دایمي اقامه ورکوي. دوهم د کارمند د کورنۍ غړو دعوتول او هغه ته زمینه سازي کول. اکثره هیوادونه تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو خپل د کورنۍ غړي ځان سره راولئ او دلته کار وکړئ، ولې ځینې هیوادونه بیا اجازه نه ورکوي، ځکه خو ما په خصوصي شرایطو کې راوستی. دریم د کارمند د ماشومانو او کورنۍ لپاره د زده کړې فرصتونه او زمینه برابرول دي. که چیرې تاسو په امریکا کې غواړئ کار وکړئ او وظیفه پیدا کړئ، نو د دې ځای د قوانینو پر اساس او د شرکتونو د اصولو پر اساس دوی نه یوازې تاسو ته معاش درکوي، بلکې ستاسو ماشومانو دپاره د زده کړې فرصتونه هم برابروي، یعنی د هغوی مکتب او لوړې زده کړې سپانسر کیږي. څلورم کارمند کولی شي چې جایداد واخلي. په ځینې هیوادونو کې تاسو حق نه لرئ، لکه په هندوستان کې حق نه لرئ چې تاسو هلته جایداد واخلئ. که چیرې تاسو د افغانستان هستئ او هند ته راځئ او هلته کار پیدا کوئ او غواړئ چې هلته جایداد، ځمکه، کور واخلئ، نو تاسو حق نه لرئ. ولې په نورو هیوادونو کې لکه کاناډا، امریکا، استرالیا او ځینې نورو کې تاسو کولی شئ چې هلته جایداد واخلئ. پنځم د پرمختګ حق دی.
مثلا تاسو د یو ټیټ موقف نه شروع کوئ ولې د وخت په تېرېدو سره تاسو پرمختګ کوئ تر لوړو موقفو پورې رسېدی سئ. دا په ځینو هیوادونو کې حتی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې دا منل سوی اصل دی چې یو کارمن حق لري تر څو پرمختګ وکړي پروموشن واخلي. شپږم د کار په اندازه تاسو ته معاش ټاکل دي. په ځینې هیوادونو کې تاسو نه کار ډېر اخیستل کېږي ولې معاش او امتیازات کم درکول کېږي ولې بیا په ځینو نورو هیوادونو کې تاسو ته امتیازات ستاسو د کار په اندازه درکول کېږي. اووم د رخصتۍ حق دی. د کار د قانون پر اساس ټول هیوادونه شرکتونه مکلف دي چې خپلو کارمندانو ته په اونۍ کې 2 ورځې رخصتي ورکړي او په کال کې 60 ورځې. ولې په ځینې هیوادونو کې دا فرق کوي؟ ځینې هیوادونه په اونۍ کې 1 ورځ رخصتي لري او په کال کې 10 ورځې یا 15 ورځې رخصتي ورکوي. دریم تاسو پورې مربوط شرایط دي چې تاسو کوم ډول شرایط باید ولرئ تر څو وکولای شئ د هیواد بهر په نورو هیوادونو کې کار وکړئ. په دغه برخه کې 10 موارد تاسو سره شریک کوم. دا ډیر زیات مهم دي، په دقت واورئ. لومړی تاسو باید د کار ویزا ولرئ. دوهم پاسپورت دی. ستاسو پاسپورت باید اکسپایر نه وي، حد اقل 6 میاشتې باید وخت ولري. دوستانو کله چې تاسو پاسپورت اخلئ غوښتنه او مشوره مې دا ده چې تاسو باید د ډیر وخت لپاره واخلئ. یو ځل واخلئ مثلا ما اخیستی تر 2023 کال پورې زما پاسپورت دوام کوي. اکثره ځوانان د 1 کال 2 کال لپاره اخلي. زما توصیه دا ده چې د ډیرو وختونو لپاره واخلئ، پکارېږي، بیا آینده کې د مشکلات سره نه مخامخ کیږئ. دریم ستاسو کاري تجربه ده. څلورم ستاسو زده کړې دي. تاسو څومره زده کړې کړي او د کاري تجربې په برخه کې تاسو ته وایم دوستانو چې ډیره مهمه ده. اکثره ځوانان زه ګورم په مختلفو موقفونو کې دوی فعالیت لري او کار کوي. ځان ته تخصص پیدا کوي، په یو برخه کې کار وکړي، په یو برخه کې فعالیت وکړي او همداسې مستقیم پر مخ لاړ شئ. ځینې خلک زه پیژنم چې پروکورمنټ کې کار کوي، ځینې په فاینانس کې کار کړي، بیا هغه نه وروسته کمیونیکیشن ته تللی وي، بیا همدغسې په نورو موقفونو کې دوی جمپ کړی وي او بیا هم تللی وي. تاسو باید یو موقف واخلئ، په همغه موقف کې کار وکړئ او منظم پر مخ لاړ شئ، پرمختګ وکړئ. په نورو هیوادونو کې دې ته ترجیح ورکوي چې تاسو څومره ریلیونټ یا مرتبطه تجربه لرئ. څلورم د انګلیسي ژبې سره بلدتیا ده. دا نو موقفونو پورې اړه لري. که موقف لوړ وي تاسو باید د آیلټس او ټوفل نمرې ولرئ، لوړې نمرې باید ولرئ. او که چیرې موقف ټیټ وي نو تاسو بیا ابتدایي انګلیسي ته ضرورت لرئ چې یو اندازه وکولی شئ خبرې وکړئ او خپله ستونزې حل کړئ. پنځم د بانک اکاونټ درلودل دي. تاسو په خپل هیواد کې باید بانکي اکاونټ ولرئ. که چیرې پیسې پکې ډېر وي ډېر ښه دی، او که چیرې نه وي مشکل نشته. ولې اکاونټ مهم دی چې تاسو په خپل هیواد کې باید یو بانکي اکاونټ ولرئ. شپږم د تذکرې درلودل دي. تاسو باید هرومرو الکترونیکي تذکره ولرئ. پخواني کاغذي تذکرې نه منل کېږي، دا شرط دی. اووم د شرکت لخوا د مقررې غوښتنلیک یا آفر لیټر دی. دا ډیره مهمه ده. کله چې تاسو ویزې دپاره اپلای کوئ نو تاسو نه غواړئ چې تاسو خپل آفر لیټر موږ ته راولېږئ چې دا آفر لیټر کې څه شی لیکل سوی او دا عموما د شرکت لخوا تاسو ته لیږل کېږي. تاسو باید دا ځان سره ولرئ. اتم قرارداد خط دی. د آفر لیټر نه وروسته تاسو باید د شرکت سره قرارداد ولیکئ. قرارداد باید واضح وي. په قرارداد کې ټول شرایط باید لیکل شوي وي. دا چې قرارداد څنګه لیکل کېږي او د قرارداد شرایط څه دي او یا هم تاسو باید کوم موارد په نظر کې ونیسئ. زما یوټیوب چینل وګورئ، ما په همدغه برخه کې 2-3 ویډیوګانې جوړ کړي دي. تاسو دغه ویډیوګانې وګورئ. نهم ستاسو عمر دی. عمر مو باید د 18 کالو څخه تر 40 کالو پورې وي. تر 40 کلنۍ پورې تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره په نورو هیوادونو کې دنده واخلئ. ولې کله چې عمر مو د 40 نه لوړېږي بیا د ستونزو سره مخامخ کېږئ، مشکلات سره مخامخ کېږئ. ولې دا هم فرق کوي چې تاسو کوم موقف ته اپلای کوئ. ځینې موقفونه دي چې ممکن ډېر سینیر کسانو ته ضرورت ولري، که عمر 45 وي 50 وي او دغه پی ایچ ډي هولډر وي او یا هم ډېر تجربه ولري، تخصص یې ډېر پیاوړی وي، نو دا اشخاص بیا هم کولی شي چې په ځینو برخو کې یا په مغه ساحه کې کار وکړي. په کل کې دا ستاسو تخصص پورې لري. ولې د 18 کالو څخه تر 40 کلنۍ پورې په اسانۍ کولی شي چې ځان ته دنده واخلي. لسم ستاسو صحیح راپور دی. کله چې تاسو د افغانستان څخه بل ملک ته ځئ اکثره ملکونه ستاسو صحیح راپور غواړي. دوستانو دا 10 هغه موارد چې تاسو باید هرومرو دقیق وګورئ، مطالعه کړئ، دا ویډیو بار بار وګورئ او ځان په شرایطو برابر کړئ.